رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عابد ذکر وکړو چې هغه زر میاشتې جهاد لبته د ورځې او د شپې به عبادت کاوه. نو صحابه کرام په تعجب کې پریوتل چې زمون خودم را عمرونه ندي او زمون نه خو فضائل دغه خلکو وګټلو جنت ته بدغه خلک زی. نو الله رب العالمین مونږ لا د ليله القدر د شپه راکړه. الله دې مونږ ته نصیب کړي. دې شپې ته ليله القدر ولې وایي؟ نو علما فرمایي چې دې دو وجې دي. یو وجه دا ده چې قدر عزت او شرافت ته ویل کېږي چې الله تعالی په دې میاش کې په دې شپه کې یو بنده ته د دې شپې عبادت نصیب کی. نو د الله په نسبت باندې ډېره لویه مرتبه جوړیږي او د الله په نسبت باندې عزتمن جوړیږي، الله ته نږدې کیږي. ځکه دې ته ليله القدر وایي، د قدر شپه چې بنده پکې عزتمن کیږي د الله په عبادت او د الله په بندګۍ باندې. او دویمه وجه علما فرمایي چې دویمه وجه دا ده چې قدر د تقدیر نه دی، اندازه کولو ته وایي. نو په دې مبارک شپه کې الله رب العالمین ته د پوره یو کال بجټ پیش کیږي او الله د هر چا د پاره رزق مقرري، روزي مقرري. دی دنیا ته به څومره خلک راځي او څومره به تیزي، د چا رزق به څومره وي، بارانونه به څومره کیږي. دا ټول یو بجټ الله رب العالمین ملائکو ته حواله کی چې پتا سو په دې ټول کار کې په دې باندې کار کوي. نو د انسان تقدیر په کې لیکل کېږي، ځکه دې ته ليله القدر وایي.